إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دا حقیقت غږ رادیو محترم او قدرمند اوریدونکو نن دا بیان ډیر زیات مهم دی که په غور او فکر سره مواوري د کوم برکتونه او د کوم رحمتونه د کورونه موږ استادو تختیدلې دي او نشته دی پکې د الله په مدد سره د رحمتونه او برکتونه به الله پاک بیرته راولي خو ډېر یو معمولی کار دی چې په دې باندې عمل وکړئ دا یاد لرئ قدرمند اوریدونکو چې دا څومره رحمتونه او دا څومره خوشحالي دي دا د الله تعالی په حکمونو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په طریقو مبارکو کې پرتی دي نن چې موږ تاسو دا څومره مشکلات سره مخ یو دا څومره سختۍ را باندې راغلي دي دا اصلي وجه هم ده چې د الله حکمونه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک طریقې نشتا زموږ استادو په دې کورونو په دې ډیرو کې د ناپوهۍ د وجه نه یو عمل را نشي موږ تاسو سره ور خبر منیو خو په هغې باندې زموږ استادو کورو کې بے برکتی راځي برکت ختم شي رحمتونه ختم شي بے اتفاقی راشي هغه عمل کوم یو دی تصویرونه عکسونه لګول کاغه د پلار کسي او کاغه د رور کسي او کاغه خور مور یې لګي د خاوند کسي بیغمه د کورنا بوتخانه جوړ کړي دامه د ماماز وی کسته او دامه د کاکاز وی کسته او دامه رور دی او دامه وراره دی او دامه وړه خورځه دا څونه ځان ته لګولي حالان کې چې څومره منځونه کړي په دې کور کې دغه منځونه حرامږي دا منځونه مکروهږي علاپا کې نه قبلې کومه دیره کې د عکسونه لګیدلې د ساواله شینو هغه مثلا زده کړئ عکسونه په دوه رقم دي یو د انسانانو عکسونه دي یو د زناورو غدي او یو داسې عکسونه دي چې هغه سانه لري لکه د ګلانو هغه د کور هغه یو بازار هغه یو غره هغه یا کعبه هغه یا مدینه منوره هغه
په دې شرط چې خلق انسانان نه پکې ښکار کوي بعض وخت کې د مدینه منورې عکسونه لګولي او یې د بیت الله شریف عکسونه لګولي خو پاره کې خلق ښکار کوي دا عکسونه به ګوره کورو کې نه لګوي دا مکروه دي په اتفاق د ټول علماو سره دا ملګوي ځکه چې رحمت فرشتي تاسو د کورو ته ګور نه داخليږي لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب ولا تساویر او کورته د رحمت فرشتي نه نوځي او کوټې ته نه نوځي هغه دیری ته نه نوځي چې کوم کې سپي او په کوم کې اکسونه لګیدلي سپي چې ضرورت توجه نه ساتلې بالکل جواز لري خو همداسې شوقي هغه په خورو غوندې بیا به الله پر انشي ځان حفاظت د پاره کور حفاظت د پاره رمه حفاظت د پاره د پاره ساتل شي بعض زینو کې د سپیته یقینا ضرورت وي نو انما الاعمال بالنیات ستانه تبع الله پاک ګوري کو د عذر د وجه نه ساتلې الله پاک به بالکل د تمافیو کا خپل سره کې ځان سره فیصله وکاو د خپل عمل الله پاک ته مخامخ کړه کدو ضرورت د وجه نه ان شاء الله تماف ده ورونو چې دا کوم عکسونه په دې کوټو کې زموږ استادو د پښتانه لګي دا ګوره ناروا دي دا ګوره ناروا دي دیتا رحمت فرشتي دې کوړه او دې ډیره ته ګوره نه رانه نوځي رحمت فرشتو کار څه دی رحمت فرشتو دا کار دی چې دا کور کې محبت پیدا کا یو کار وران وشي هغه نستا دا نظر بل طرف ته تاو کا کور له یو تونه وړ راوړې نو هغه کې الله پاک دومره برکت واچي چې هغه بورې قدر کار کا یو من بورا راوړې غون بورې قدر برکت الله پاک کې واچي دغه رحمت فرشته دغه کار الله پاک دې لپاره پیدا کړی دی کور کې دا جنگونه زنانه بیان کسره ځکه چې رحمت فرشتي کورو کې تاوګي را تاوګي دا کوم بچی د چلوږي الله پاک دې سره خاص فرشتي را لګلې دا بیا دا سوران نن وږي چې لاس مات شي خمات شي قدرمندو ډیر کرته زموږ استادو دا دیوالونه خسته کړي او زموږ سره کې دا اجده باندې دا خسته کړي نه د الله په حکمونو باندې خسته کړي د رسول الله مبارک په طریقو باندې خسته کړي د الله حکمونه دا دي د رسول الله مبارک طریقې دا چې دا عکسونه دا کاغه انسانان وکسونه یې کاغه د حیوانانو زناورو غواګانو د وضو او د زرکان وکسونه دا ارڅ د کور نه لری کړه دا الله د حکم د وجه نه لری کړه کوم خور یا امور زما دا خبري اوري دي کوټونه دا عکسونه وباسه په دې باندې الله پاک ګوره خپکږي دا ناروا عمل دی یو مولا بتا دا خبرونه کا یو عالم یو قاری سے بتا دا خبرونه کا چې دا کار کړي دا تاخه کار کړي دا جایز کار کړي دا خو لري پریدا چې ډیر کارته په کورو کې الماری لګیدلی او په دې المارو کې دننه عکسونه لګیدلی دا یو غټ فساد دی چې دی امت ته را منتقل شوی دی قدرمندو دغه عکسونه د کورونا لری کړي دا الله نبی دا عملو چې ورځ را روانو عائشہ رضی الله عنها کوټې ته راتلو عائشہ رضی الله عنها دا الله د نبی بیبي مبارکه ده خزه مبارکه ده کله چې دې کوټې ته را ورسېدو بیرته رسول الله مبارک بیرته واپس شو وختنه ته وکړه عائشہ رضی الله عنها چې اے دا الله رسول ولې مستشوي دا الله نبی تو فرمایي او کوړه زنن نوزم چې کوم کې بوتان پراته کوم کې عکسونه پراته نو په پرده باندې څه عکسونه لګیدلی او هغه په دیوال باندې راځوړند کړي و نو عائشہ رضی الله عنها غره واښته ټوټي ټوټي هغه ویوړه کله عائشہ رضی الله عنها دا سنت ژوند کوي عکسونه وش کوي دغه خیر نشتا او که بعض خلک د عزت په تور باندې ساتي دي سره باندې الله په ګوري دا ګوره حرام عمل دی د خپل منځونه مخ خرابوي او دا بے فائدې عکسونه موږ تاسو لګوي لکه وسره سره تذکری لپاره وباسي دا جایز دي
یا بل په حکومت کې کوم یو شی چې هغه نه خلاصي نشي ټول علما په دې باندې جواز فتوا ولا ورکړی دا کوم شی چې ډیر ضروری هغه راوکړي یو داسې چې چټي الوی یا کس لګولای غاټي می غوندي یا چرته غاټ کتاب غوندي لوی یا کس لګولای دا سونه ګره حرام دي دا په کوټو کې ملګوي یا باز نقشو سونه وروړي پاره کې انسانانم ګرځي پاره کې غواګان وي پاره کې وزيمي پاره کې زرکان وي ودې لګولي دا ګره حرام دي دا په خپل کوټو کې ملګوي په دې ډیرو کې مشکلګي دي په خپل کورو کې مکدن نه لګېدلی دا لری کړو دی الماری نه دا عکسونه و باسي غټه فتنه دا راغلی دا چې یو نکریزو دبلې پاغه باندې د خزي اکسي کور له هر شی راوړي او کوم شی په بازار کې ګوري پاغه باندې خزي اکس لګېد داش کوي رونو داخلي کې چې دا کوم شي نشکو هر شي نیم شکوا شتا سره د خپل ایمان غمي د خپل مانزه غمی سره مؤمن به دغه چې هر وخت به هغه خپل مهنت او کوشش کې لګیایي او د الله د دین نه غیر شي نه چې د کافر او د کافر مرګور څومره دا شي نه ایجاد کړي او رئیستلی دا بل دي کې دا خپل کور لنډ راوړي کوشش دا کړی چې کوم شي باندې هغه څه لګیدل هغه ورانه وای که مکمل لري کږي مکمل لري کوي کې ورانه وای نبی کریم علیه السلام مبارک خپل وس مطابق هغه شی ورانه هغه شی بیا خراباو سر تر لری کړه خېتر لری کړه داسې خرابې کړه سره پته نه لګیږي دا اکسته یو کنه دی رادر مخبل درس طرف ته الله او کچ په دې خبرو باندې پیښوي استای او په عمل کې مراوستلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل اللهم صل دا غلط شو اکثر دا ډیر عمر والا خلق اللهم صل خلی بنه اللهم صل اللهم صل على بزي هلا بنه على محمد صلى الله عليه واله وسلم ما ځکه بر صلی الله علیه و آله وسلم سره نه محمد دا څه باندې چې محمدن بعضی خلک چې محمدن مم باندې زور راولي محمدن نه دی محمدن وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى دا څه باندې چې وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا حرکه می غسه پر ما سره د الله په مدد سره بس دغه بصیره دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 يا الله اللهم سمعنا يا الله صل على محمد
رحمتونه راولګه په محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې وعلى آل محمد او په خپلوانو او تابعدارانو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې رحمتونه او برکتونه راولګه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کوم سړی چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک تابعداري کا څومره منځونه خلق کا څو پیرم اللهم صل کی دي خبره ته سوچ وکړي. اللهم صل څومره ډیره پیر په مازه کې الکېږي هر ځکه مسلمانانی نو دغه کستا دا دعا کوي یا الله څوک د نبی کریم علیه السلام مبارک په طریقه باندې رواني یا الله په دغه انسان باندې رحمتونه راولګا دغه انسان خوشاله کړه دغه غمونو نه وساته شرونو پتونو نه وساته کاغه خور موري هغه کسته څومره ورځ کې دعاګانې شي کاغه یو مسلمانی یو وروري یو مشری او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په طریقه باندې عمل کو څومره خلق دی انسان ته دعاګانې کا. اللهم صل څومره خلق په مانځ کې ته سوچ وکړه سبې مانځ کې څو پیریل کوي ماسپخیم مانځ کې څو پیریل کوي مازیګر مانځ کې ماخا ماسختر کوم رب دی منځونو کې څو پیریل کوي او څومره پیری ته خلق دعاګانې کا په مانځ کې په داخل د مانځ کې دنه مانځ کې ته دعا شي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. یا الله په نبی کریم علیه السلام بارک باندې رحمتونه او برکتونه راولګا او په آل د محمد صلی الله علیه وسلم آلنا علما فرمایي چې دوه رقم خلق مرادي یو د نبی کریم علیه السلام بارک خپلوان او دویم چې کوم د نبی کریم علیه السلام مبارک تابعدار خلق چې د نبی علیه السلام مبارک په سنت باندې عمل کړي مفت دعاګانې وګټه مفت دعاګانې چا لپاره هغه چا لپاره چې د نبی کریم علیه السلام مبارک تابعداري کا مفت دعاګانې وګټه دي خلکو چې کوم د نبی کریم علیه السلام مبارک تابعداري کا. یا الله موږ هم دغه خلکو نه وګرځي څومره خوري خلق څومره خواږه خلق منځونه کا څومره بزرگان څومره د الله د اولیاء د الله په دین باندې قربانیان خلق څومره سختو او تکلیفونو کې منځونه او د سونه کا او تا مفت کې دعاګانې د الله نبی طریقې بزان باندې عملي کوا کربونه خلق ورځ ارته مفت دعاګانې کا د الله نبی سنتونه بزان باندې عملي کوا د الله د نبی طریقو تابعداري کړه مفت دعاګانې وګټه مفت کربونه خلقو کروڑونه او د کربونه خلقو دعاګانې مفت وګټه. الله هم د تابعدار د سنتو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وګرځي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على 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 محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 د ټول سبق خلاصه لازم شو چې عکس یا تصویر لګول کدیره کی او کپکور کی دا ناروا عمل دی ناروا دی ټول علماء په دې خبره اتفاق دی چې دا عمل ناروا عمل دی ستاموس دې سره خرابېږي نو تعالی په کار دی چې کور کې دا یا په دیره کې یا د روزګار کوم یو ځای دی پاغه کې عکس لګیدلې دا تر لری کړي او دا خپل ایمان جوړ ته په قران او حدیث باندې د خپل کور کې برکت راولي خپل کور کې برکت را درومي په قران او حدیث سره ګورا په عکس کې برکت نشتا ستا کور لا د رحمت فرشتي نه را درومي دا بعضی سادهګان خلک داسي چې بعضی داسي اکسونی لګولي معنی ډېری پختنی شي په دې خبرو کې چې قران شریف پروتي یو ماشومی تا یا وړکی تا او هغه قران شریف ته ناشتي نو هغه قران شریف ته وجه نه دی دغه ماشوم خور باندې لګیدلې وروړي نو هیڅ د خدای څنګه لري کوم دې سره قران شریف هم دی کافر وندغه د شیشي چې سړی راونی سي ستا خپل جال کې راونی سي ته خپل دین نه خبره ته څه پته لګي چې کعبه عکس لګیدلې او کله مدینه منوره عکس خود چې لګیدلې کنه او پاغي کې انسانانو کې هغه بم لري کوي قران شریف چې سره پروتي هغه بم کور نه لري کوي او کله ماماز یو کله کاکاز یو کله وراری یو کورور یو ارچا عکس لګیدلې د کورونه دا لري کړه رحمت فرشتي خپل کور لره واړای په زورم د خپل کور نه د رحمت فرشتي مری کړی دي دا الله خپل مخلوق د رحمت فرشتي چې رحمتونه راوړي استاف د کورو کې رحمتونه را درومي نو که رحمتونه خدا سره شمار دی خدای چې داس یو روح لري او داس یو قسم لا رنگ لري او داس جامع غوستینا رحمتونه دغه رحمتونه چې کور کې د اتفاق راشي کور کې د برکت راشي 100 روپو شی راوړي چې 0 روپو ځای ونیسي ول 10 روپو شی راوړي 0 روپو ځای نه نیول ځکه چې کور کې برکت نشته د الله دین نشته کال مارو کوم دا شینه لګولې لري کړای کپه دیوالو لګولې لري کړای ک پردو پوری داکسونه لګیدلی دام لري کې ک رخ پر لګیدلی دام لري کړای ک ماماز یو کاکاز یو خپلوان یو پردی دام لري کړای کپه دې رکم داکسونه لګیدلی لري کړای د الله په خاطر لري کړای دا دیری او دا کوټي خيسته کوي د الله په حکم او د نبی کریم علی السلام بارک په طریقه باندې خيسته کوي او د الله په حکمونو کې او د رسول الله بارک په طریقو کې دا خبره نشته چې تاکسونه ولګاوه تساوله شینو اکسونه ولګاوه جواز هغه اکسونه لري چې کوم کې روح نه روح والا شي هغه نه ساوله شي هغه نه یعنی هغه اکسونه جایز دي چې هغه دیو بیلډینګ غي دیو بازار غي چې هغه کې انسانان نخ کار کوي یو چمن دغه دا جایز دی بیا لګاوه خدای عکسونه ملګوي چې دا انسانان کې ولیاړي
ماماز یو کاکا زوی کې ولیاړي دغه شینه کور نه لری کړه دیرینه لری کړه چې الله پاک در راضي شي کوم خلق دا غواړي چې زما کور کې د رحمت فرشتي د الله خسته مخلوق تاوږي او راتاوږي شپه امر درومي او ورځ د امر درومي چې موږ تاسو ته پستر کو باندې نخ کارا کوي موږ تاسو ایمان په غیب راوړل دی یؤمنون بالغیب د مؤمن صفت ده دی چې هغه به بس فرشتي را درومي نو بشک را درومي اچا باندې کې اختلاف نشتا کورونا دا غندو واسه دا غند دی ګورا تاسو ته په ظاهر کې ډیر خسته کارا کوي خدا ګوره غند دی ناول توپ دی دا کور نه لری کړه کور له خسته طریقې د الله د نبی غراولای دا الله خپل حکمونه راولای دا الله خپل حکمونه دغه دي چې کور کې دا عکس لګي دلې په دیره کې دا عکس لګي دی دا لری کړي الله رب العالمین د تاسو زړونو ته دا خبره کې باسي الله په عمل کې دا خبر راوړه کورونه دا غند لری کړي رونو وبالله تعالی التوفیق